با نام خدا و سلام بر شما. به تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان در یک سفر رسمی وارد کابل شد. مولانا فضل الرحمن پس از یک نشست مشورتی در اسلام آباد به دعوت حکومت سرپرست افغانستان برای بحث در مورد تحریک طالبان پاکستانی و بهبود روابط میان دو کشور به کابل سفر کرد. امارت اسلامی سفر این هیئت پاکستانی به رهبری مولانا فضل الرحمن به کابل را مفید خوانده و میگوید این سفر میتواند تنش‌ها را کاهش داده و روابط میان دو کشور را بهبود ببخشد. به گزارش در همین مورد توجه کنید. رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان در رأس هیئت 11 نفره در یک سفر رسمی وارد کابل شد. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که روز گذشته برخی از علمای دینی آن کشور وارد کابل شدند و گفته شده که صلاح الدین ایوبی، مفتی ابرار، مولانا عبدالواسع، سلیم الدین شامزئی، مولانا امدادالله، مولانا ادریس حقانی، ملا جمال الدین محسود و دیگر اعضای مدرسه دینی حقانیه فضل الرحمن را در این سفر همراهی می‌کنند. بر بنیاد گزارش‌ها، رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان در دیدار با مقام‌های ارشد حکومت سرپرست مشمول رهبر امارت اسلامی در مورد تحریک طالبان پاکستان یا TTP و سایر موضوعات از جمله آوردن آنها به میز مذاکره، مدیریت سرحدات و روابط تجارتی گفتگو خواهد کرد. د پاکستان او د اسلامي امارت ترمنځ کوم اړیکو کې یو مشکل دی په ځینې موضوعاتو باندې که هغه د پاکستاني طالبانو موضوع ده او دغه رنګ اسلامي امارت اوس پکې خبره کوي چې د داعش خلک پاکستان څخه هلته ورځي او دغه رنګ د کډوالو ستونزه هغې هم اړیکې خرابې کړې وې. نو بهرحال تګ راتګ زما په نظر باندې ښه خبره ده او بیا هغه وخت چې کله د اړیکو د خرابېدو له امله تګ راتګ باندې منفي اغېز هم شوي وي، سره له دې چې د افغانستان هم یو پلاوی څو ورځې وړاندې راغلی و، ښه خبره ده. امارت اسلامی سفر رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان را با هیئت همراهش به کابل مفید دانسته است. سخنگوی امارت اسلامی میگوید که این سفر میتواند تنش‌ها را کاهش داده و روابط میان دو کشور را بهبود بخشد. مولانا فضل الرحمن عازم کابل هستند و آنها در دیدارهایشان با مسئولین امارت اسلامی افغانستان دید و بازدید خواهد داشتند. موضوعات بین دو کشور انشاءالله مطرح خواهد شد و مولانا صاحب چون یک شخصیتی است که هم در پاکستان در قشر علمی و جامعه دینی آن کشور رول خوب داره و هم در افغانستان میتونه روابط بین دو کشور را حفظ کنه و بین دو ملت را بلند ببره. عموما ما سفر آن را مفید و مفید می‌دانیم. مولانا فضل الرحمن در حالی به منظور بحث در مورد TTP و بهبودی روابط دو کشور به افغانستان سفر می کند که در این اواخر روابط میان امارت اسلامی و حکومت موقت پاکستان به دلایل گوناگون تیره شده است. حکومت موقت پاکستان در حال به دستاورد سفر این عالم برجسته دینی به کابل چشم دوخته است که این کشور با وجود خواستهای مکرر امارت اسلامی مبنی بر توقف اخراج اجباری مهاجران از موقفش کوتاه نیامد و هنوز افغانها را از این کشور اخراج می کند. بازم خوش آمدید مهمانان من در این برنامه. هر یک آقای امین الله احساس استاد پوهنتون اینجا در استودیو، آقای سیدعلی رضا محمودی تحلیلگر مسائل سیاسی از ایران و همچنان آقای صمد صمدی آگاه روابط بین الملل از طریق خط اسکایپ از بریتانیا با ما وصل هستند. مهمانان از به بس خوش آمدید میگم. احساس به اجازه بدین در نخست بحث با شما آغاز بکنم. چی شد که دعوت شد از مولانا فضل الرحمن که به کابل بیاید؟ آژندای مورد بحث با این چهره پرحاشیه چی میتونه باشه و چقدر واقعا سفرش به کابل مفید است؟ سلام احمدی صاحب، تاسو ته درنو میلمنو او همدارنګه تلویزیون درنو لیدونکو ته که موږ تاسو د کله چې اسلامي امارت په افغانستان کې واکمن شو تر هغې وروسته د امارت او د پاکستان روابط وګورو ورو ورو خرابېدل او په وروستۍ وختو کې هغه وضعیت ته ورسېدل چې د افغانستان او د پاکستان په تاریخ کې ممکن دغه تر ټولو هغه خراب روابط وو. نو دغه روابط نه د پاکستان په ګټه دي نه د افغانستان په ګټه دي، پرته له دې چې یو بل ته زیان ورسوي بل څه یې نه دي کړي.
نو له همدې لپاره دواړو طرفونو پته یلې ده چې پرته له دې چې ښه روابط ولرو بله چاره نشته. خصوصا کله چې پاکستان خپل ټول فشارونه استفاده کړل. اصلي موضوع د ټي ټي پي موضوع ده، د تحریک طالبان پاکستان موضوع ده، او د دې هدف لپاره چې اسلامي امارت د ټي ټي پي موضوع کې د پاکستان د حکومت استخبارات او پوځ سره کومک وکړي، زیات هڅې وکړي، ډېر فشارونه یې راوړل، او وروستی فشار د مهاجرینو موضوع به تقریبا 1500 زره شاوخوا مهاجر دوی په ډېر فشار او ډېر بد وضعیت کې افغانستان ته راوشړل، او په دې هیله او په دې تکل چې ګواکې دغه فشارونو ته به اسلامي امارت مجبور شي غاړه به کږدي، او هغه غوښتنې چې پاکستان حکومت او پوځ او استخبارات لري د هغې دپاره به اسلامي امارت آماده شي. مګر دوی عملا داسې څه ونه لیدل. اسلامي امارت کوم دلچسپي ونه ښودله په دغه موضوع کې، او هغه غوښتنې چې پاکستان درلودې د هغې پر وړاندې کوم مثبت یا شین څراغ پاکستان ته ښکاره نه کړه. نو اوس پاکستان زما له نظره دې نتیجې ته رسېدلی چې د اسلامي امارت پر وړاندې فشارونه کومه نتیجه نه ورکوي. نو بهترینه لاره دغه ده چې د خبرو اترو مذاکراتو لاره خپله کړو، او د دې لپاره پاکستان تل په پاکستان کې دوه هغه مهرې کارولې دي او استفاده کړي دي چې په پاکستان کې لري. د پاکستان حکومت دوه پښتني احزاب چې مذهبي احزاب دي او بل ملتپال سیکولر احزاب دي، دی هم د پاکستان د پښتنو لپاره هر وخت کارولي دي، او هم یې د افغانستان د حکومتونو لپاره کارولي دي. کله چې په افغانستان کې دیموکرات یا سیکولر حکومتونه راغلي دي، نو دوی په پاکستان کې پښتانه ملتپال سیکولر احزاب د خپلو استازو په توګه راستولي دي، او غوښتلي دي چې هغه خپل ستراتیژیک عمق او نور اهداف تعقیب کړي. او کله چې دلته مذهبي ګوندونه په افغانستان کې واک ته رسېدلي، لکه اوس چې اسلامي امارت رسېدلی، دوی غواړي چې د پاکستان د مذهبي ګوندونو څخه استفاده وکړي او د خپلو اهدافو لپاره یې وکاروي. مولانا فضل الرحمن په پاکستان کې یو سیاسي بیکګراوند لري. د پلار له وخته له هغې وروسته د مذهبي سیاسي احزابو مشر پاتې شوی دی، او حتی د ګوندونو د فدراسیون مشر هم پاتې شوی دی. نو د دې ترڅنګ د اسلامي امارت له چارواکو سره روابط لري، راشه درشه لري، او حتی ممکن په ځینو کسانو نفوذ ولري. نو په دغه ټولو فاکټورونو سره پاکستان غواړي چې مولانا فضل الرحمن د خپلو اهدافو لپاره استفاده کړي، او افغانستان سره هغه روابط چې په وروستیو 2 کلونو کې ډېر خراب شوي دي هغه ته یو ترمیم ورکړي، هغه جوړ کړي، او بالاخره د اسلامي امارت سره بیرته هغه تاوده روابط ولري. سپاسگزار هستم. البته گزارش ها میگه، زیادم تایید شده نیست، یکی از موارد خبرسازه که در رابطه به سفر مولانا فضل الرحمن به افغانستان گفته میشه این است که قرار است این چهره با رهبر امارت اسلامی دیدار بکنه. شاهد از این بودیم که بسیاری از مقام های خارجی به افغانستان آمدن، چهره های تاثیرگذار از سازمان ملل به خاطر حل معضل موجود در افغانستان آمدن. فرصت از این برشان مساعد نشد که با رهبر امارت اسلامی دیدار داشته باشن. چی چیز شخصیت مولانا فضل الرحمن متمایز میسازه که میتونه حداقل به رهبر امارت اسلامی دست پیدا کنه؟ دا ممکن د سفر په اجنډا کې په دې باندې توافق شوی وي چې د اسلامي امارت د مشرتابه یا رهبر سره هم وګوري. زما باور دغه دی چې په وروستیو کې د پاکستان حکومت کوشش کوي چې مستقیما د اسلامي امارت د مشرتابه سره مستقیما اړیکې پیدا کړي. خپله د قندهار د والي سفر، د ملا شیرین اخوند سفر، او اوس د مولانا فضل الرحمن سفر، دا په دې دلالت کوي چې غواړي پاکستان خپله مستقیما د امارت له رهبر سره رابط ولري، ترڅو پیغامونه، ترڅو غوښتنې، ترڅو نیوکې، ترڅو هغه مشکلات چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دي د لومړي درجه کس سره شریک کړي، او یو د بل پیغام د دغه طریقه واخلي، ترڅو مشکلات په اسانه او اساسي شکل باندې حل شي. مخکې که د پوځ ځینې مشران وو یا مختلف سفیران وو، هغه به په کابل کې چې کوم وزیران او حکومت دی د هغه کسانو سره به یې لیدل. بیا دا چې څو دغه پیغام مشرتابه ته تله، بیا یې د هغې نظر ترلاسه کوه، په دې باندې ډېر وخت تېرېده. نو اوس مشکلات جدي دي. پاکستان غواړي چې په دغه مشکلاتو ته یو حل لاره پیدا کړي، او
دغه موضوعات په اسان او جدي شکل باندې تعقیب او حل شي. نو دی غواړي چې د اسلامی امارت د مشرتابه سره وګوري او هر اینجا یک سوال پیدا میشه احساس صاحب که پاکستان که حداقل به گفته حکومت ایدای باطل میبنده، دروغ میگه، سیاست خصمانه را در قبال افغانستان اختیار کرده، در زمستان مهاجرین افغان پس از 40 سال از این کشور اخراج میکنه، چرا برای پاکستان امتیاز داده شود که بتونه مشکلاتش را زودتر حل بکنه؟ خب ممکن یو مهم پیغامی راوړی وي. پاکستان په وروستیو کې ډیر فشارونه راوړل او داسې سیاستونه یې وکړل چې هغه تقریبا په افغانستان کې د خلکو پر وړاندې او هم د امارت په چارواکو او بسته اماراتي دستګاه کې سخت غبرګونونه او عکس العملونه راپورته کړل د پاکستان پر وړاندې چې دا بېساري وو. که د امارت تاریخ مخکې وګورو او اوس وګورو، د پاکستان پر وړاندې چې اوس کوم غبرګون او عکس العمل د امارت په چارواکو کې موجود دی، د امارت په منصوبینو کې موجود دی، بل وخت نه و. نو پاکستان دغه پتیلی ده یا دغه نتیجې ته رسیدلی دی چې زموږ سیاست ګواکې اشتباه و. نو د دې لپاره چې په اساسي موضوعات باندې بحث وشي یا کیدای شي ممکن مهم موضوعات یې راوړي وي. د بیلګې په توګه کیدای شي د رسمیت موضوع وي. یوه بله موضوع چې ډیره مهمه ده هغه دا ده چې په وروستیو کې امارت د ایران سره ښه روابط پیدا کړل. یعنی د سیمې په هیوادونو کې د اسلامي امارت او د ایران ترمنځ بهترین روابط وو، که سیاسی دي که اقتصادي دي. ایران دې ته آماده و چې آماده دی چې د امارت سره ډیر پراخ اقتصادي او تجارتي او سیاسي روابط ولري. که چیرته د امارت د افغانستان او د ایران روابط ښه کیږي، ده طبیعي ده چې د پاکستان په اقتصاد او سیاست باندې منفي اثر اچوي. هغه امکانات چې د چابهار په بندر کې دي که له هغې استفاده کیږي، طبیعي ده چې د کراچۍ او د ګوادر بندر څخه استفاده نه کیږي او دا پاکستان ته په اوږدمهاله او لنډمهاله توګه ډیر اقتصادي او تجارتي زیان دی. نو دغه ټولو مواردو همدارنګه ټي ټي پي موضوع په څنګ کې، نو دغه ټولو موضوعاتو ته په کتو که مولانا فضل الرحمن د شیخ هیبت الله سره ګوري، نو حتما به مهم سیاسي اقتصادي او تجارتي موضوعات راوړي وي او غواړي چې د اسلامي امارت د مشرتابه سره یو په یو په دغه موضوعات باندې بحث وشي او اصلي هغه منبع د مشکلاتو چې دا په هغې باندې بحث وشي او حل لارې ورته پیدا شي. بسیار تشکر. ادامه برنامه پس از وقفه. به ادامه برنامه بازم خوش آمدین. احساس میخوایم که بحث را جمع‌بندی بکنم. حالا در نهایت چطور میشه که روابط را با یک همسایه‌ای که با اون مشترکات زیاد وجود داره، مرز مشترک وجود داره، باورهای مشترک وجود داره و نمیشه که حداقل با روابط تیره و تار با او زندگی کرد، به معنای واقعی کلمه این روابط را با او بهتر ساخت؟ بالکل دغه دقیقه خبره ده. یعنی دا ډیر عجیبه ده چې د اسلامي هیوادونو کې چې ټول زښت زیات مشترکات لري، عقیدوي، فرهنګي، ډیر مشترکات لري او د دوی امکان ډیر شته چې متحد وي، یو د بل سره ښه روابط ولري، یو د بل سره په سختو ورځو کې یو د بل په درد وخوري. مګر له بده مرغه که موږ تاسو د اسلامي نړۍ تاریخ وګوري، هغه وخت چې ملي یا نیشن سټیټ حکومتونه ور باندې واکمن شوي دي، ورځ تر بلې روابط خراب شوي دي. ګورئ په تیر امارت کې په 2000 لومړي کال کې کله چې امارت د 1996 نه تر 2000 لومړي کال پورې په کابل افغانستان کې حاکم وو، نو د امارت او د پاکستان ډیر ښه روابط وو. د امارت د بل هیڅ هیواد سره دومره ښه روابط نه وو لکه د پاکستان سره چې وو. مګر کله چې امریکایي پروژه او امریکایي منافع مطرح شولې، مشرف و چې ټول امارات یې پر امریکا باندې خرڅ کړ. د ټولو اصولو د ټولو ارزښتونو خلاف کار یې وکړ. امریکا ته ځای ورکړ، د امریکا سره همکاري وکړه، د پاکستان په داخل کې امریکا ته پوځي اډې ورکړې. همدغه اوس که موږ او تاسو وګورو، ډرون چې د افغانستان هوایي قلمرو کنټرولوي د پاکستان نه راځي، د پاکستان د هوایي قلمرو نه راځي. له بده مرغه په اسلامي خاورو کې د اکثرو اسلامي جغرافیو چارواکي واکمنان د دې پر ځای چې د خپل ارزښتونو، د خپل ولسونو، د خپل خلکو او د خپل عقیدي مصالح تامین کړي، د غرب یا د مختلفو زبرځواکو هیوادونو
مسالې او استراتیژۍ پلي کوي. پاکستان یو ډیر ښه مثال دی. حتی وګورئ ایران په 2001 کال کې له امریکا سره مرسته وکړه د امارات پر وړاندې. نو له بده مرغه موږ داسې ګاونډیان لرو چې زموږ سره د نیکو روابطو پر ځای د ګټې رسولو پر ځای موږ ته زیان رسولی. موږ هم همیش تر خوږ ګوته نیولي یو، موږ ته مشکلات جوړ کړي دي. پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی. نو د هغه څه چې په ریالیزم کې دي هغه په دغه باور لري چې تقریبا اوس ټول هیوادونه د همدغې په اساس باندې سیاست کوي چې یو هیواد په خپل ګاونډي هیواد کله هم باید ښه نیت ونه لري، کله هم د ښه نیت په سترګه ورته ونه ګوري، بلکې همدغه مواقع دي، وخت دی چې یو د بل پر وړاندې استفاده کوي، خپل همسایه خپل ګاونډی کمزوری کوي او خپل ځان غښتلی کوي، خپل ځان تقویه کوي او خپل ځان تر هغې لوړوي. نو ښه خبره دغه ده چې یو د بل سره ښه روابط ولرو. مګر اسلامي امارت چې کومه مفکوره، کوم ارزښتونه لري، نه پاکستان هغه ارزښتونو ته قایل دی، نه د سیمې د هیوادونو نور حکومتونه. اسلامي امارت اسلامي شریعت غواړي، د اسلامي نظام تطبیق غواړي، مګر پاکستان یو سیکولر نظام دی، یو داسې نظام دی چې پر اسلامي شریعت باندې ډیر باور نه لري. حتی په محاکمو کې د اسلامي شریعت قوانین نه پلي کیږي. نو دا به ډیره سخته وي چې په اوږدمهاله توګه د اسلامي امارت د اسلامي ایډیالوژۍ سره او پاکستان د سیکولر ایډیالوژۍ سره ښه روابط ولري. نو اسلامي امارت د دې په ځای چې د پاکستان د سیکولر نظام سره ښه روابط ولري چې دا ناممکنه ده، بدیل پکار دی تر څو پورې اسلامي امارت په پاکستان کې د دوی د فکر او ارزښتونو برابر حکومت ولري. نو بدیل د افغانستان دپاره، د افغانستان د ګټو دپاره، د اسلام د ارزښتونو دپاره، د اسلامي امارت د بقا دپاره په پاکستان کې یو داسې حکومت دی چې اسلامي امارت ته ورته یو حکومت وي چې هغه د پاکستان په اوسنی نظام کې دا ناممکنه ده. حالا اگر بر این اساس محاسبه بکنیم، شاید با ایدئولوژی که امارت اسلامی رو تعقیب میکنه نتونیم روابط خوب با هیچ کشور دنیا داشته باشیم. پس چه کار بکنیم؟ مثلا روابط را فقط با کشورهای تامین بکنیم که ایدئولوژی ما رو تعقیب میکنه؟ وګورئ همدغه یو چلنج دی. اسلامي امارت 2.5 کاله تیر شول، هیچ چا په رسمیت ونه پیژندو. اساسي کله چې د رسمیت پیژندلو پر وړاندې موانع دي، لومړی او اساسي موانع حقوق بشر دي. حقوق بشر هغه تعریف چې غرب لري، اسلامي امارت نه دی ورسره موافق. له همدې امله اسلامي امارت د اسلامي اجنډا سره، د اسلامي ارزښتونو سره او د اسلامي شریعت د تطبیق سره هیڅ هیواد ته د منلو وړ نه دی. دا هم اسلامي امارت درکړې ده او هم د نړۍ واقعیتونه دغسې دي چې اسلامي امارت د اسلامي ایډیالوژۍ سره هیڅ ګاونډی هیواد نه مني. نو اسلامي امارت ته 2 لارې دي. یا دا چې د اسلامي شریعت د تطبیق څخه تیر شي چې په دا سال کې 20 کاله د هغې دپاره جګړه کړې ده، یا دا چې د دې لپاره چې یو پیاوړی ځواکمن اسلامي نظام موجود وي، باید د سیمې په هیوادو کې د دوی هم فکر هم نظره حکومتونه جوړ شي. دا اوس د اسلامي امارت سیاست دی چې دوی څه کوي. مګر که اسلامي امارت د اسلامي اجنډا سره په همدغه شکل پاتې کیږي، په همدغه جغرافیه کې پاتې کیږي، طبیعي ده چې منزوي کیږي، طبیعي ده چې هیڅ هیواد ورسره نه غواړي چې دایمي ستراتیژیک روابط ورسره ولري. اوس چې ځینې هیوادونه ورسره روابط لري لکه ازبکستان، لکه ایران، ځینې مصلحتونه دي یا ځینې د هغو هیوادونو ګټې دي چې غواړي د اسلامي امارت سره ښه روابط ولري.